أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سورة النور وصل نمبر آیت وزلت الله تعالی د منافقانو بس صفتونو منافقانو ته توبیخونه ذکر کیږي د هغه خلکو چې د الله تعالی په نیغلار روان وشو، اسلام په مخالفت کې پاتې شو، ځان ته نقصان ورسو. منافقین هغه خلک دي چې دا په هر زمانه کې موجود دي او منافقین په هغه حالت کې رامنځته کېږي چې ګره اسلام په عروج کې راشي، اسلام قوي شي. منافقین خلک همیشه دشمنانو ته ډېره فایده رسوي، د مؤمنانو دشمنانو ته اسلام ته ډېر نقصان رسوي. په دې اتونو کې دعوت دی اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم ته، چې د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع دې کې فایده سره دې سره انسان ته نور حاصلېږي د وڅلې خیت د 50 ساعته پورې. منافقانو صفاتونه په کې باندې شوي چې منافقانو کې دا صفاتونه دي. دې خلکو ظاهري به اقرار کوو لیکن پردې تر شا به خبره نه مانه، مجلسونو کې به یو قسم خبرې کولې، شاته به نورې خبرې کولې، ښکاره به موږ نبی رسول الله منو، د پردې تر شا به موږ مؤمنان نه یو. نو د خلی خبرې چې وي دا ګاډي وړي. د دې په مقابل کې الله تعالی به ایمان او صفات ذکر کوي چې ایمان ولا خلق د سيدي چې دا د منافقانو په شان نه دي. هغه په آخرت باندې ایمان لري، به دا غوډه لپاره اخروی او دنیوي بشارتونه ورکړي شي. دریا دا په ذکر شوی د فد حرج د مؤمنانو، بیا په اخر کې مقابله د صفاتونو د مؤمنانو او د منافقانو، زجر او تخفیف د منافقانو ته، او بیا سورت په مسله توحید باندې ختميږي. ويقولون وایدوی آمنا بالله ایمان راوړې موږ په الله تعالی او بالرسول او په رسول صلی الله علیه وسلم، واطعنا او تابعداري کوم، ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي یو ډله د دوینا بعد ذلك رسل دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مؤمنان، دا کسان مؤمنان ندی. واذا دعوا الى الله کلا چې راوبل شي دوی الله ته ورسوله او رسول ته ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصله وکړي په منځ کې. اذا فريق منهم معرضون دغه وخت یو ډله د دوی نه مخ ګرځوي. د دوی د دروغجن کېدو دلیل ذکر کوي چې دا منافقان داسې خلک دي چې کله منافقان په دې پوه شي چې دا فیصله کوم د الله رسول ته وي سو هغه حق فیصله کوي او زمون فایده په دې کې دا چې فیصله نه حق وشي نو التبه نه ورځي، او جګړه په دې پوه شي چې دلته زمونږ دی فیصله کې حق زمونږ دی او راځي رسول ته ورشو هغه موږ ته حق وي به ورسي. یعنی دنیوي ګټې ته داخله وي یا منافقان خلک. د نبی رسول الله خبره په هغه صورت کې مانی چې دنیوي ګټې او چې دنیوي ګټې په کې نه بسلته نه دي. مخکې ویل شي معرضون اوړي او دلته وایي چې معرض مخکې یتولى اوړي دلته وایي چې معرضون. دغه دوی د اعراض معنی مشته ده کړه. نو فرق یو دا چې تولی په عام اوقاتو کې د اعراض د په خاص مسله او په خاص واقعا کې چې الته اعراض کوي. یو دم په مسله کې لانجه پیدا شي، که چا سره لانجه وي نو مسله د باطل باندې بس مخ اړي. د الله او رسول چې کوم فیصله د کوم حکم صادریږي مانځه باره کې زکات باره کې بد شاده کیږي. او کو دنیوي څه خبره راشي چې د ګټې به ډېر زیات رامنډه ودا خو په نور وخت مسلمانانو کې ډېر زیات دي. د منافقانو عادتونه بګشتا چې چیرته د الله او رسول خبره کې خلکو ته توجه نه کوي، که د دنیا تقسیم د مال کې خلکو ته توجه ډېر زیات کوي.
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ کلا چرو بلشدی اللہ تا وإلى اللہ تا ورسوله ورسول تا صد پارا لیحکم بینهم دید فارج فیصلو شکم من ددو کی اذا فریق منهم موردون دا وخی ودلا ددوین مخگرزوی ولی مخگرزوی ولی دا منافقان دی خبر نمخزکا کما فیصله چکیگی دو پکی فیدا نشتا دنیوی فیده پکی نشتا دی مخالفت کی وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او کچیری وی دوی لرا حق یعنی فیدا دنیوی راضی اغیتا تیزی باندې راځي بیا په یقین کوي چې زموږ څه شي دا فیدا ده بیا به چابکه باندې را خوشي مذعنین دا معنا په تیزی سره حق قبلای څه شي هغه قبلای دلته دا حق قبل اول د حق پرستی د وجه نه دي بلکې دا د مفاد پرستی د وجه نه دي د خوښ پرستی د وجه نه دي تنظیم پرستی د وجه نه دي او د پارټي پرستی د وجه نه دي مذهب پرستی د وجه نه دي او دې په دې مصداق په دې زمانہ کې هغه خلک دي چې یو معامله ورته راشي وګوري چې په قرآن او سنت فیصله کې زموږ فایده وي په قرآن او سنت فیصله کوي کله چې په دې کې ګټه نه بیا وایي چې د کلیوالي جرګه به وکړو د ملکان به راجمع کړو دې کې زموږ خیار دی دا عوام خلک هم دسي دا عوام خلک چې دا قسم متدیر راغلي خاص کر چې د میراث مسله او دا خلک په دې پیږي چې زموږ دې مسله کې میراث نشته نو بیا مل خپل کې سره کې نه یاد چل وو خو دا زموږ د کلی ملک ډیر خسړې ده په خوانه زموږ د پلار د کام دا ملک په دې ملک فیصله کو ملک سره غم نه د مخینه د مسله مطالعه کړي چې ملک کې زموږ پیدا ده او چې کله په دې پوښي چې دې مسله کې د میراث لازمه کې زموږ رسیږي زموږ په حق کې به خلکو ته وای د خپل مسلمانانو ښکارا کې موږ ته ټول مسلمانانو ښه فیصله ور په اسلام به وکړو په قران به وکړو په حدیث به فیصله وکړو کله چې په کې فائدہ ای د منافقانو عادت دی مؤمن دې ته وای چې په هر حالت کې غاړه ورته دی که حق دې په کې زی او که حق ته حاصلې عوام خلک ښکارا د څه وای چې شریعت وای کنه دې معنا چې اسلام وای زې معنا او به چې پریکړه وشي بس وای زما دې ته بنشته او دا شی زنه معنا او دا کار د ملکان د خلک ډېر یاد کوي دا قضیه چې دا وګدای په چې دا قضیه نن ختميږي دا بلې مش کې ختمه وسه ختمه کړه د خلکو مالونه خوري او خلکو سره سي تکالیف خلکو تر سره مذعنین معنا په تیزه سره به سور دي به حق قبلای چې کله د دې په دې حق سي د دې کې فائدہ او دا صفت دی چې دا صفت د منافقانو ډېر متعصب خلک اوسم دا کار کوي متعصب خلک او دا کار ډېر موږ ته خبرې راځي یو سړی د خزر درې طلاق ورکړي په غوسه شوی دی خزر ویلي ته طلاق اوس بس چل کو اوس کې چیرته کوم ځکه مثلا د عام نور خلکو ته ورځي د سیده ته وایي چې د طلاق د حلالي نکاح نو بیا وایي چې د قرآن او حدیث ولا چې کوم خلک دي سره په دې باره کې ښه جواب راځي نن دې موضوع کې پاتې شو نن دوه تور شو اوړي دلته د حق نه مراد فایده ده کله نبی رسول الله په خبره کې داغه په جواب کې د دوی په فیصله کې دوی ته فایده وی منی یا کنه نه مانی مذعنین د اذعان نه په معنا د منقادین سره او مسرعين سره یعنی تابعداري کوونکی غاړي خودونکی او په تیزی سره خبره منونکی زجاج وی چې اسعان معنا د الاسراع مع الطاعه خبره منل او اسراع سره تیزی سره د خبرې اطاعت کول الله سوی افی قلوبهم یعنی په طریقه د رد او توبیخ سره دوی بارکی وختونه کوي چې آیا قران او سنت نه دوی اعراض دی وجه څه شي ده دوی په ځنو کې منافقت مريسي ده کنه بل وجه ده کنه د نبی په نبوت کې د خلک شک کوي کنه په دوی کې باطینی خباثت پروت دي نو دوی کې نوري بدګماني نه مشته دي افی قلوبهم مرض آیا په ځنو دوی کې مرض ده امرتابو کدوی شکین دی ام یخافونا کیریگی دوی ان یحیف اللہ علیہم چه ظلم بوکری اللہ تعالیٰ پو دوی باندی ورسولو رسول دا اغبل اولائک هم الظالمون بلکہ دا کسان هم دوی ظالمان دی بل پا مانا ترازی کنا ام پا مانا دا بل سر دینی دو شکین دی پا بارد دا نبوت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی او دا اغبل فیصلہ کی یا
دوی د هغه نه څه تهمت لګېدلی دی چې د دوی اعتماد او یقین به ختم شوی دی. ام یخافون ان یحیف الله، حیف ظلم او فیصله کې مایله کېدو کږېدو ته ویلی شي، بلکې د قرآن او سنت فیصلې ته ظلم او د وحشت نسبت ورته کوي چې د زنا او د غلا او د حدود او د ظلم د وحشت سزاګانې دا وینا کول دا وعین څه شي دی، دا وایي کفر دی. بل اولئک هم الظالمون، په دې کې اشاره ده چې د قرآن او سنت فیصلو کې هیڅ ظلم نشته، سراسر عادل دی، انصاف دی او د الله نه ویره پکې ده. تاسو دې باره کې څه کوئ؟ دا مو یو چې دې کې زموږ لپاره تاوان دی. هم الظالمون، دوی د کفر او نفاق په وجه خپل ځانونو ظلم کوي او د مسلمانانو په خلاف زهر خورول چې دي په دوی کې هم ظلم کوي. دلته ام په معنا د بل سره دی، دو کرته اعراض وشو، نو په دې کې تقسیم ته اشاره ده. هغه دا چې دوی د الله تعالی او د رسول د فیصلې نه منع کوي، یا به دوی خلل او نقصان مریضان وي، یا به نقصان په فیصله کوونکي وي. په دې هم صورت کې دوی په فیصله کوونکي چې نبی صلی الله علیه وسلم دی دا نقصان واقعي کې دوی پکې پیدا کی، یا به توقع لري او دواړه صورتونه باطل دي، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم نبوت منصب او په امانتداري باندې مشهور چې نبی صلی الله علیه وسلم نبی دی، صادق دی، رښتینی دی. بعض علماء لیکي چې و د نبی رسول الله اتباع چې دغه واجب علی کل من دعی الی مجلس الحاکم ان یجیب ما لم یعلم ان الحاکم فاسق. انا رسول چې د شرعي حاکم مجلس ته فیصله لپاره او بلل شي، نو هغه واجب د اجابت وکړي تاسو ته معلوم شي چې حاکم فاسق دی. خبره وځي کې خبره به حاکم مانی. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يقينا، دی وینا د مؤمنانو کله چې راولي شي الله او رسول ته ليحكم بينهم، دې لپاره چې فیصله وکړي شي په منځ دوی کې، ان یقولوا دادا چې وایي دوی سمعنا واوردم واطعنا او تابعداري کوم، اولئک هم المفلحون، دا کسان دوی کامیاب دي. په دې اتونو کې د منافقانو په خلاف باندې د مؤمنانو حالت ذکر کوي. قرآن کریم ترتیب دسې دی چې د مشرک حالت ذکر کوي، نو د مشرک پسې د موحد حالت ذکر کوي، مؤمن پسې کافر ذکر کوي، سختی ذکر کوي، بیا آسان ذکر کوي، د جهنم تذکرہ کوي، بیا د اور تذکرہ کوي، تکالیف ذکر کوي، بیا آسانی ذکر کوي، ترهیب ذکر کوي، بیا ترغیب ذکر کوي. دا قرآن کریم اسلوب دی. ورمخکې د منافقانو صفات دي، منافقان دي شي اوس د مؤمنانو صفات دي. دې کې فایده دی چې کله څوک د منافقانو حالات واوري او د منافقانو حالاتو نه خبر شي، نو انسان به ذات ته متوجه شي چې باید د منافقانو صفات نه ځان وساتي. دلته چې د ایمان ولا صفات کوم ذکر کیږي، باید دا صفات په ځان کې راوړو، د مؤمنانو صفات په ځان کې راوړو. او صحابه کرام خود سي خلک وشي د نبی رسول الله خبره ونه گزاروله، حتی د نبی رسول الله د خبر وچا چې گزاروله که هغه برورو که پلار او که څوک هغه مخالفت کوي، یقینا چې هغه د ایمان نه ډک خلک. انما كان قول المؤمنين یقینا دی وی وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله، کله چې راوبلل شي الله او رسول د هغه ته ليحكم بينهم، دې لپاره چې فیصله وکړي په منځ دوی کې. دې کې فایده وایي چې صحابه کرام د خلکو چې کله به هغه د الله او د رسول خبره وا سر پسترګو به منله، سر پسترګو دا باندې چې دې کې تاوان دی، دې کې ګټه ده، دې کې دا ده، دې کې دا. د ډېر مثالونه دي ودې ته کې وایي کړه انما كان قول المؤمنين، یقینا دی وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله، کله چې راوبلل شي الله او رسول د هغه ته، چې الله او رسول خبره ته مؤمنان منل کې خو څه شي وایي سمعنا واطعنا، بس مو خبره منل. دا الله او د رسول په خبره باندې بل خبره نخي. د دې یو مثال مشهور مثال دی، په مدینه کې یو منافق او د يهودي په ځمکه لانجه و. نو دی يهودي کوشش کوي چې دا فیصله نبی رسول الله ته وړو، منافق نه
ستاسې یهودي ملاته یهودي په دې پیدا چې دا مسله زما حق دی او دا پیغمبر حق خبرې کوي دې ته وړي په دې خاطر نه ونه چې دا پیغمبر دی نه دا حق خبرې کوي منافق او يهودي راغی نبی رسول الله نبی رسول الله چې کله قضیه واوریدله نو نبی رسول الله منافق ته وایي ته په باطل ولاړ دا حق دی يهودي دی منافق خو ځان ظاهرا مسلمان کوي که زه مسلمان یم دا ولې محکمې ته چې کله قضیه ځي که یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته سیک دی قاضي به حق ته ګوري نه دی ته چې دا سیک دی او دا مسلمان دی قاضي ته به ګوري چې قضیه څه شی ده نبی علیہ السلام فیصله وکړه د یهودي پر رابطه منافق وځي نه مانه خاصی شي کې زه چې ابوبکر ته لاړ شم رضوانو هغه ته راغی هغه ته چراغ د قضیه ورته وړاندې یهودي ورته وایي چې ستانه مخکې موږ دا قضیه نبی علیہ السلام ته وړي د منافق وځي زه نه مانه ولخه ابوبکر ورته وایي رضی الله عنه وی کومه فیصله چې نبی علیہ السلام کړي په هغه نور خبرې نشو کولای بس دا غي فیصله چې نه مانی زه تاسو څه شي یو جنې مانی موږ سره بل جواب نشته نو منافق اجل ولیو وی ترته دی عمر ته ورشو دو خدا سوچ کې چې دا عمر وزما په خاطر به سلام کې دا مسلمان دی ته عمر د خو دروازې ول عمر په کور کې وروته يهودي ورته وایي چې دا فیصله نبی رسول الله کړی د دینه مانی بیا ابوبکر رسول الله خبر تایید کړی دی بیا نه مانی پیدا څنګه ورګه زرا انتظار لکوي کور ته تر راواسه بشر نومي د بشر منافقو څنګه د کور راوته تر د ولا شکل الله خبره کې بده سره منافق په تور وو مړ دروازو کې پړ چې مړې کړ ویل څوک چې د رسول الله فیصله نه مني بیا ما سره بل فیصله نشته د غیر ما سره دا فیصله دا الله رسول خبر څنګه نه مړ ته و چې د ایمان ولا چې او تر شي دا الله رسول خبر لا هغه سمعنا و اطعنا منافقت څنګه نه مړ خدای چې مړ کې په مدینه کې وغوغا جوړ شو عمر مړ کړي دی او قتل کړي او بل قصاص شو دی ولې کړي او دای کړي د قران کریم ایتونه نازل شو د عمر د دې کار تایید وکړو چې سم کار دی کړي ښه کار دی کړي سره دی والد وجلې دي د دسي خلکو وجل په کار دي دسي کارونه کوي خدای چې سره حاکمی کنه سړي سره زور ډېر مهم دی زور چا صحیح داسې کار کولای شي دا الله رسول خبره کیږي او ته نه مانی عجیب بلا ده عبیده بن جراح دا کار د بدر غزا کې وشو عبیده صحابي دی د پلار د بدر په جنگ کې د ابو جهل په صف کې ولاړ دی او دا صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم په صف کې دی د جنگ په صحنه کې پلار او یو ته مخامخ شو د عبیده وی ما څو ځل دا سترګې واړولې بدن مې ته بچ ک چې دا پلار رانه گزار ونه لګي مشرک دی بیا پلار دی څو ځل ځان بچ را بچ کړ خو دا پلار چې ما اندازه واغستل دی پلار به کوشش کوي چې ما گزارو کی او ما کوشش کوم چې ونه وام او بدا پړې جنگونو کې جنگي کمانډر پاتې شوی دی دته امین هذه الامه و د دې امت امین انسان ابو عبیده دی خو کله چې د ارادي بدلې د پلار ارادي بدلې دا خو زوی د ځوان الکو تورې روا سره خپل لاري ومړې کړ بدر غزا کې ام دې غزا کې بل کار مو شو د ابوبکر صدیق زوی په هغه صف کې د ابو جهل سره ولاړ دی او دالته ولاړ دی د ابو جهل د خپل زوی ته تیز الفاظ چې ولکه غزما د غری سکر لغه او خان ته سکر لغه یسید سکر لغه هغه چې تیز خبره ولا او د خپل پلار نو دغه خوشی دی د ابوبکر دا بدن هم کمزور او وچ سړیو تاریخ کتابونو کې راځي د سیدا شکل د سوجي د سترګې چې د مخ کې نه نوته ورده او رنګ تک سپین انسان د تندې لګ راوته لوړ دنګ سړیو څنګه دا خبره وکړه د ابوبکر چودي زوی په شتوره واغسه د میدان ته ورواته نبی رسول الله د ابوبکر راونی سي ته عمر نډېره او غزوان دي کینا دلته هدف څه شي دی دا داسې خلک دي چې دې ته نه ګوري که دا رور دی او که دا پلار دی او که دا خور دی که دا دی دې ته نه ګوري دا الله رسول خبره ورته مهمه ده څه چې الله رسول وایي بس هغه خبره ده او محبت څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم اسه د پګړې محبت نو لکه د پنجاب بریلیان شنې د توت په شکل پګړې وای ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ګمبز چې دا غشنه الله تعالی هدایت کې د ګمبز او ترکانو شنه کړی دا عثماني خلافت کې شنه شوی ده د ګمبز په مذهب رواني د نبی صلی الله علیه وسلم په روان شه
شنې جامې مو سره غوندې وو، شنه خولۍ هم په سر، شنه پګړۍ هم وو، شنه ږمنځ او شین قلم، دا ټول اسمه لکه توتي چې روان. دلته وایي چې نه، د الله او رسول خبره چې کله تا ته راورسېږي دا حق ده، د الله او د رسول خبرې پسې روان شه، او دا د ایمان تقاضا د مؤمن به همداسې. انما كان قول المؤمنین، یقینا دی وینا د مؤمنانو، اذا دعوا الى الله، کله چې راوبلې شي الله او رسول او رسول د هغه ته، څه دپاره راوبلل شي؟ لیحکم بینهم، دې دپاره چې فیصله وکړي شي په میندې دو کې. دو به څه شي؟ ایمان والا. ایمان والا به دا وایي یقولو سمعنا، دا ده چې وایي دوی واورېده مونږه. ایمان والا ذره مخالفت هم نه کوي، ځکه ایمان والا وایي چې بس هم دا ژوند دی، خبره به ومنو، مونږ واورېده. واطاعنا، او تابعداري کوم. الله څه وایي؟ واولئک، او دا کسان هم المفلحون، دوی کامیاب دي. اولئک دې ته د علما مبتدا وي، مفلحون ته خبر وي. مبتدا او خبر چې کله معرفي شي حصر پیدا کوي، او منځ کې دا هم ضمیر فصل دام تخصیص لپاره دی. معلومیږي ام داخل کې دي کنه، ام دو کامیاب دي، ځکه دوی څه کړي دي؟ دوی د الله او د رسول خبره منلې ده، او چا چې د الله او د رسول خبره منلې ده دې خلکو ته الله تعالی کامیابي ورکړي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. او رسول تابعداري د الله ورسول، تابعداري کوي د چا؟ ومن يطع الله ورسوله، تابعداري کوي د الله او د رسول د هغه، ويخشى الله، او یریږي د الله په څه باندې؟ په تېرو شوو ګناهونو، ويتقي، او یریږي د هغه نه په راتلونکو ګناهونو. فاولئک، نو دغه کسان هم الفائزون، هم دوی کامیاب دي. او دا اصل کامیابي همدا ده چې انسان کې څه شي؟ دا سیره په انسان کې. دلته وایي ويخشى الله ويتقي، دې دواړو کې فرق دا دی چې په تېرو شوو ګناهونو کې د الله تعالی نه وېرېدل، او یتقي دا معنا په راتلونکي ګناهونو کې د رب نه وېرېدل. دې وجه نه علما وایي انسان سره به دا یو سوچ وي چې په زړو ګناهونو چېرته الله ما راونه نیسي. زاړه ګناهونه به انسان رب نه بخښنه غواړي، توبه وکړي چې هغه الله ختم کړي. خو د بعضې ګناهونو اثار د انسان بدن کې. دویم دا ده چې ظاهرا دا ده چې یخشى الله معنا ده د الله تعالی د عظمت نه ویریږه، او تقوا متعلق د احکامو پورې ده، یعنې د الله نه ویریږه په دې طریقه چې د هغه د احکامو تابعداري وکړه. او دا یری دواړه چې ضروري دي، احکام نه به ویریږي، د الله نه به ویریږي. کله چې انسان هسې په احکامو عمل کوي، خو د الله نه یې نه کوي، دا د انسان دپاره کامیابي نه ده. دې نه بیا د احکام مخالفت هم کېږي. کامیابي په دې کې ده چې انسان د الله نه ویریږي، او دا خبره ډېره زیاته کمه ده، انسانان د الله نه نه یریږي. تاسې ګورئ، انسان د اوبو نه یریږي، انسان د یو ځناور نه یریږي، د مار نه یریږي، د لړم نه یریږي، د مرمۍ نه یریږي، د بم نه یریږي، د شپې یریږي، پیري نه یریږي. دا ظاهري اسباب دي، د دې نه انسان یره کوي، او انسان په دې باندې نه پوهېږي چې دا پیری د الله مخلوق دی، دا اور د الله مخلوق دی، دا اوبه د الله مخلوق دی، زلزلې دا د الله مخلوق دی، هر څه الله پیدا کړي دي. هغه ذات چې هغې دا د ویرې شي نه او دا د طاقتونو والا شي نه پیدا کړي دي، نو په هغه ذات کې به څومره طاقت دی. د دنیا ټول طاقتونه راجمع کړه د مخلوق دی، ټول طاقتونه راجمع کړه، دا طاقتونه د مخلوق دی که نه، او ټول مخلوق الله پیدا کړي دی. فلاح او فوز یتونو کې ذکر شو. فلاح دا ده چې بنده د شر نه بچ شي، د اور نه بچ شي، دې ته فلاح وایي. او فوز دا ده چې حصول المراد انسان وي، هغه مراد ته انسان ورسېږي. چې دا فرق هلال عسکري کړی په الفروق کې، هغه وایي چې نیل الخیر والنفع الباقي اثره، یعنی خیر او داسې فایدې حاصلول چې د هغې اثر باقي وي، همیشه وي. او فوز ویل کېږي الخلاص من المکروه مع الوصول الى المحبوب، د مصیبت نه بچ کېدل او مقصد ته رسېدل. هر کله چې اول صفت د جنت د حصول لپاره کافي دی، ځکه چې نفس ایمان دی، هغه سره فلاح ذکر شو، او په دې آیات کې پوره ایمان سره
د اوامرو منلو او د منهیاتو نه د ځان ساتلو سره ذکر شو. نه هغه سبب د پوره کامیابی دی